افغان کرکټ ملي لوبډلې په لومړنۍ تمریناتي لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سلام لیدونکو، ستړي مشه، د دې لوبې مبارکي تاسو ټولو ته وایو. افغانستان الیون لوبډلې په یوه ورځنۍ تمریناتي لوبه کې د ویسټ انډیز الیون لوبډلې ته د 4 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په پایل کې ویسټ انډیز الیون د لوبې پاچه وګټله او لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه چې په 38.5 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 155 منډې وکړې او افغان لوبډلې ته یې د 150 منډو هدف وټاکه. ورپسې افغان لوبډلې خپله لوبه پیل کړه چې په 4.15 اورونو کې یې د 6 ویکټو په لاس ورکولو سره ورکړل شوی هدف پوره کړ چې له ډلې رحمت شاه 40، نجیب الله زدران 40، اصغر افغان 33 نسوځېدلي او ګلبدین نایب 8 نسوځېدلي منډې وکړې او بریا یې د خپل لوبډلې په نوم ثبت کړه. ټاکل شوې ده افغان کرکټ ملي لوبډله په نږدې راتلونکو ورځو کې د ویسټ انډیز سره رسمي 15 ورځې همدارنګه ایټس لوبې پیل کړي. دغه لوبه د افغانستان لپاره ښه په دې وه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو مورال به یو څه لوړ شوی وي نسبت ویسټ انډیز لوبډلې ته. که موږ تاسو فکر وکړو افغان لوبډلې لوبغاړو ښه لوبه کړې ده د چې ویسټ انډیز یوه بهترینه لوبډله ده، هغه هم په 10 اورونو کې په 150 منډو اوټ کول هغه هم اسانه خبره نه ده. افغان لوبډلې ورپسې بیټینګ کې په ډېر ښه ډول سره ملګرتیا کړې ده. رحمت شاه چې 40 منډې کړې او همدارنګه نجیب الله زدران 40 منډې، اصغر افغان 33 نسوځېدلې منډې کړي. یعنې په ټوله کې افغان لوبډلې ښه لوبه کړې ده. په راتلونکو رسمي لوبو کې هم ورته د ښې لوبې توقع لرو، ځکه که چېرته افغان لوبډله په 16 ورځو کې ښه لوبه ونه کړي نو افغانستان له خپل مقام څخه لویږي. که چېرته افغانستان له خپل مقام څخه لویږي نو بیا په 2018 ورلډ کپ T20 ورلډ کپ کې د دوی هغه شتون چانس کمیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله ښه لوبه وکړي خپل مقام وساتي.